ټکنالوژي زده کړه. سلامونه درنوستانو، په دې هیله جوړ روغ اوسئ. ټکنالوژي زده کړه چینل دی او موږ همیش کوشش کوو تاسو لپاره د ټکنالوژي نوي او په زړه پورې تخنیکونه خپاره کړو. نن له یو تخنیک سره درته حاضر یو چې څنګه کولی شو ډیزاینداره لیکل د سکرین له چپ اړخ څخه ښي اړخ ته، لکه تاسو چې په ویډیو کې ګورئ، وکولی شو دغه طریقه په ویډیو کې وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. ډېره زبردسته طریقه ده او د هر مسلمان لپاره لازمه ده په خپل موبایل کې دغه طریقه وکاروئ. لومړی راځو سیټینګ ته. سیټینګ نه وروسته به ډیوایس ته راشئ. ډیوایس نه وروسته به لاک سکرین ته راشئ او لاک سکرین نه به وروسته لاک سکرین ویجټس په نامه باندې اپشن کلیک کړئ. هغې نه وروسته به کلاک اور پرسونل میسج ته راشئ. کلاک اور پرسونل میسج ته چې راغلی نو ستاسو که خیالي نو لومړي ځل لپاره به ستاسو اپشن دلته وي، دا به کلاک ته کوئ او سیو به ووهئ. کلاک او سیو مو چې ووهه، هغې نه وروسته به اونر انفارمیشن کلیک کړئ. اونر انفارمیشن کې به خپل د خوښې لیکل وکوئ. موږ دلته کلمه لیکلې ده او هغه هم 2 ځله لیکلې ده. که یو ځل یې ولیکو نو بیا ځای په ځای ولاړئ، حرکت نه کوي. 2 ځله مو ځکه لیکلې ده چې دا لیکل اوږده شي تر څو له چپ اړخ څخه ښي اړخ ته حرکت وکړي. لیکل حرکت وکړي، لکه تاسو یې دلته لیدلی شئ په لاک سکرین کې دا ګوره داسې روان دی. اوس که موږ ستاسو په وړاندې دغه یوه ختمه کړو، تاسو ته به په خپله پته ولګېږي چې ځای پر ځای ودرېږي. اوس ګوره دا سیف شو، دا د سکرین لاک کوو، ګورو دا د کلمه ځای پر ځای ولاړه ده. د دې لپاره 2 ځله دا لیکو چې لیکل اوږده شي تر څو له چپ اړخ څخه ښي اړخ ته حرکت وکړي. دا ټول کاپي کوو اوس او دې خوا ته یې پیسټ کوو. دا د 2 ځله ولیکل شو او اوس نو ګوره چې په لیکل حرکت شروع کړ. قدرمنو، په دې هیله طریقه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. طریقه ته یو ځل بیا درښایم. سیټینګ ته چې راغلئ، مای ډیوایس به کلیک کړئ، لاک سکرین به کلیک کړئ. لاک سکرین نه وروسته به لاک سکرین ویجټ به کلیک کړئ. هغې نه وروسته کلاک اور پرسونل میسج کې به پرسونل میسج نه خپل اپشن کلاک ته واړوئ، سیو به ووهئ او هغې نه وروسته به اونر انفارمیشن کې خپل لیکل وکړئ او اوکې به ووهئ. ستاسو لیکل به ثبت شي او د لا ډېرو ویډیوګانو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ټکنالوژي زده کړه سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه لایک هم مه هېروئ. الله مو مال.